او کاش چې زه مریض نه وای خصام صاحب ته خپله بیا به هم دا ورتللی کاش نه وای ورکې که الله لاړو به. ناراضه نه شي. نصیب به هم نه و. نصیب به پکې ستا ژوند دی وعلیکم یا الله شکر خدایه پروردګاره د خوشحالیو د هر چا غېږې ته راوړه ګېډۍ د خوشحالیو د هر چا غېږې ته راوړه ودان کړه زموږ کور زموږ هېواد افغانستان خوښیو خوشحالیو باندې ښاد افغانستان خوښیو خوشحالیو باندې ښاد افغانستان خالقه درن عطاالله کاکا چې دی هغلته ناست دی نو غږ ورته وکړی به سره عطاالله کاکا ډېر یو غیرتي انسان دی تاسو به کتلی وي دلته د یوه غرفه لري په لاس کې کار نه کړي زه هم وروسته د یو څه وخت نه راشم ورسره پوښتنه وکړم پامنګ باندې پیرزو کړه ستا بېشماره نعمتونه پامنګ باندې پیرزو کړه ستا بېشماره نعمتونه خدا دې ورکړي خیر یې ښه جوړه راځه چې تاسو څنګه ژوند څنګه تېرېږي په خیر یې انشاءالله شکر زه والله درته د څخه ډېر ملامت یم ته څنګه یې دیدن خو مفته را باندې کوم والله چوکۍ راوړه څنګه دیدن مفته در باندې کوم په یو ځل راځم میاشت کې یو ځل راځم 10 ورځې والله باور په خدای وکړه د مازدیګر چې شي زړه مې وشي تا ته یو چکر راشم در سره منجلس وکړم خو مشکل دغه کې دی چې افغانستان دی شل مشکله پکې وي که نه کله یو ځای کې کله بل ځای کې ژوند څنګه تېرېږي والله شکر خیم و سخت مریض شوی مریض شوې په سترګو شوی یې داسې مریض شوی سل په سلو کې په سترګو پښې مې شوی پړسېدلې تبه به مې کوله مړ سل په سلو کې په سترګو شوی که د سترګو خبره نه وای داسې نه کېدلی سلام علیکم ستړي مه شه عطاالله کاکا هغه سړی دی چې ما هېڅ کله د ده د خولې نه ناشکري نه ده اورېدلې او کله کله ورته راشم بیا ورته چې عطاالله کاکا نصیحت راته وکړه خو اوس خبر شوم لږ مریض وي الله دې شفا درکړي څه خسي دي نورې شکر دی ژوند تېرېږي الله تېرېږي شپه ښه تېرېږي که ورځ دواړه شکر نه آرامه ویده یم هېڅ غم نه د شپې درته د ویده کېدل لږ تکلیف نه وي ما ګوره څو ځله ویلې دا دنیایي تکلیفونه شته دنیا ته تکلیفونه روغ جوړې په خدای تکلیف لري باور په خدای وکړه بله ورځ مې راته یو چا مسیج کړی و چې په ژوند کې دومره خفه یم جګرخونه ما ویلې په دې دنیا کې ماته یو انسان راوښه چې د جګرخون نه وي نو بیا زه خو شته خو چې د الله ته ځان وسپارې بیا چې نشته هر څه اسانه او د شپې په همدې کې بیا څه ملې نه دې نه راکوزوي مې تخت تخت کې څه ملې راته ووایه نوې زړې دې څه اورېدلې دي والله څه نشته جاوید جانه والله باوره که دلته دا دوستان دا هلکان ټول خفه دي رافسې چې په ګران یم په خلکو زه خوشي دي ځان په قصه کې نه ستړي مه شئ تاسو هم ستړي مه شئ ښه پښې دې پړسېدلې دي اوس خو لږ ښې شوي مخکې پړسېدلې وې ولې خو کینم زخم مې پیدا کړی و خطرناک زخم و څه د الله رضا وي نورو به څه قصې راته وکړې څه به درته وایم ته یې راته وکړې دا دونه مدت یو څو خبرې راته وکړه خفه یم د ژوند کې ناامیده یم جګرخون یم دا هغه پوښتنې دي چې اکثره د ما نه هم کېږي ته خفه یې نه یې خفه څنګه یې ما درته ویلې دا د شیطان وسوسې دي انسان ته اچي کله کله دې داسې زړه نه غواړي چې لاس دې جوړ وي ښې دې جوړ وي هېڅ چې د الله رضا یې نه او که د الله رضا مې په ښه کېدو یې بیا خامخا زړه نه غواړي یوه خبره مې دې هېڅ کله هم د یاده نه وځي چې ته کله کله وایې چې کاشکې مې سر په سجده باندې ایښی څومره وخت کېږي سر دې په سجده باندې نه دی ایښی یاره 2.5 کاله شو چې ډانګونه زه دشي کې ناست یم ځوروي دې نه چې سر دې په سجده کې نه دی سجدې ته ځورېږم واقعیت چې وایم نن جامې ته ولاړم مانځه ته دا لاسونه نه دي د یو لاس مې داسې پورته کېږي اوس یو داسې دغه وخت کې لږ خو بیا هم زه یم الله یې قبلوي زموږ عبادت ته د هغې څه اړتیا لري هېڅ اړتیا نه لري کېدای شي دې کې زما اجر ډېر وي تر هغې بېشکه وعید څنګه کرجنده وعید مې والا لږ ضرورت زه ښه دی که لږ شوخ ځان نه مې لرې که ښه دی که لږ شوخ ده لږ شوخي کړي او په دې ګیره ما څو واره غوښتل چې راشم خو الله شاید چې زښته زیات مصروفه و زښته زیات مصروفه و ملګری دې هم لاړلو همداسې چې ژوندی
ما ملګری دی هم لاړه ودې نه لیدله دا بې وفایي دی راسره. حسام صاحب لاړلو واده مې ورسره کړې وه چې راولم خو لاړلو څه سفر یې په خیر خوشحاله دی اوس. ولې لیدل دی ورسره ارمان نه و ډېر زیات ما کور کې لکه دا زخم راپسې نه وای زه درې کاله ته به درپسې کوټې سنګي ته درغلی حسام بیچارهګی لاړلو ما سره به ضمانتي وه ما ویل چې درته راوړم ما چې یو وار دی هغې سره خیر بیا که ژوند قسمت که واتمن دغه پیسې دي 18,000 افغانۍ دي زه د ډېر وخت نه وم راغلی دغه منتي دی تاسو حق دی دا واخله زه د دې دنیایي مادیاتو دپاره قربان دا تا حق دی باور په خدای وکړه کلمه درته تېروم چې زه خاص د الله رضا دپاره ستا دیدن زه په دې کې شک نه لرم په دې کې سل او دا نه دي که دا ته راوړې که نه دا مال الله دا رخوانه راکړي زه په دو سل فصلو کې به وریم دا واخلم ته دا واخله نو ملګری دې لاړو والله خیر خفه دی خفه واده دې راسره وکړه چې والله واده مې کړی وه زه داسې یوازینی انسان یم چې همیشه په خپل ژوند کې خپلې وعدې پوره کوم خو هغه په ژوند کې مشکلات و تکلیفونه و او ډېرې ورځې هم تېرې کړې ډېرې ورځې تېرې کړې تقریبا 2 میاشتې تېرې کړې او خپله یې ډېره تلوسه وه چې تا ته راشي تا وګورې او کاش چې زه مریض نه وای حسام صاحب ته خپله بیا هم دا کاش نه وای ورکې که الله ناراضه نه شي نصیب به هم نه و نصیب به پکې ستا ژوند دی وعلیکم یا الله شکر خدایه پروردګاره شکر یا الله شکر پروردګار باور وکړه زما ستا دیدن ډېر ارمان اوس یې راته وویله قسم په خدای زړه دننه د وچسته مات شو الله جنت یې خیر چې د لاس کار نه کوي ما ته د یو جیب راوکړه ما ته لږ داسې شاجر د جیبه ګوره بسم الله صبر دې کړه ما کېښوده ته ما ته یې وغېږه ته م راکړه سړی دې مې ویل ما سړی یې تللی دی چې په زړه قسم په خدای ته راغېږه تولا کاکا څنګه یې شکر الحمدلله ته راته وایه قرآن دننه مې یو الله خبر حسام او صاحب مریض وم زما دې په خوا کې دومره سوری شو که دا نه وای زه به 2-3 ځله درپسې کوټې ما ورته دا سړی تللی دی دومره یې رانه خواهش کړلو چې دغه حسن به څه وخت وګورم دا حسن به څه وخت وګورم نو دوس مې ورته ما تللی ده سلام علیکم جوړ په خیر یاره بېشکه چې الله نه څه غواړي هغه الله را رسوي که نه بېشک بېشکه دلوله کې ورونه لېږم خدای دې جنتي کا تولا زه چېرته ته چېرته دا سړک غاړه بس ابراهیمي صاحب ویل چې تولا کاکا دې یادوي ما ویل چې دیدن ته به ډېر ورځو زیات اتولا کاکا په باره کې زه درته یم باوجود دې چې د لاس کار نه کړي پښې کار نه کړي دغه لاس ډوډۍ هم بل څوک په خوله کې ورکوي خبرنامې به تا کتلې وي یوازینی کس چې همیشه شکر او الحمدلله په زړه ده دوس مې خبره راته وکړله د 2 کاله کېږي سر مې په سجده نه دی ایښی او دا مې په زړه کې ډېر سخت ارمان دی چې سر په سجده باندې کوي الله مهربان الله بالکل مهربان او دا حسام ما در سره واده کړی ومې منله واده مې الله د سره جنتونو سردار که دواړه ټولو دوستانو سره حسام صاحب برنامې ګورې الله چېرته ویډیو پیدا کړم بل چا سره یا مې ګورم دا ماشاءالله دا هلکان یې ټول ګوري پیژنې او الله دې په دې لاره کې ډېر مخته بوځه امين تولا کاکا دا د دنیا سیستم داسې دی ښه چې الله درنه یو نعمت اخلي په بدل کې جنت درکوي ته به انشاءالله جنتي یې دا دنیا د آخرت په مقابل کې داسې حیثیت لري رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په یو بحر کې دا ګوته ننباسه او بېرته راجېږه که یو څاڅکی تې څاڅي که نه دا څاڅکی دنیا ده او دا بحر آخرت دی نو د دې څاڅکي دپاره موږ ولې د آخرت خراب تا ته به الله پاک انشاءالله په دغه صبر او دغه استقامت او دغه چې لرې کومه حوصله چې الله درکړې ده د دې په بدل کې جنت درکوي په دې بیخي ډاډه اوسه ډېر نعمتونه انسان الله پاک اخلي بدله یې جنت بل هیڅ څه نه ته او زه هیڅ الله ته متفاوت نه یو انسانان یو اما تا نه دغه نعمت اخیستی ته به ورته حتمن ګران یې چې په بدله کې جنت درکوي نو دغه نعمتونه که الله پاک په انسان امتحانوي که نه وي تا ته الله پاک ډېر صبر او حوصله درکړې او په دې به جنت درکړي انشاءالله اتولا کاکا ما چې اوله ورځ وکتله د صبر ما د ده نه زده کړو د شکر ویل ما د ده نه زده کړل باوجود دې چې دا هېڅ شي کار نه کوم د مشر زوی دی او دل راځي کار کړي زحمت وباسي یوه مړی الله روزي ځان ته ګټي اتولا کاکا دا د حسام صاحب دې ولیدلو ډېر چلاو کار نه کوي ها په لږ دیدن کار نه لږ دیدن کار نه کېږي څه پرې کې زه غواړم چې ټوله شپه دا ناست یې زه ورته ګورم خلکو ګران یې په ما نه باور وکړه په ډېرو مسلمانانو ګران یې ولې چې تا هغه څه وایي که څوک پرې غوږ ونیسي او هغه د هغې 10% په ځان کې عملي کړي که نه باور وکړه ډېر څه به زده کړي او په تا زه دومره ویاړم په دې چې په دومره عمر کې الله غټ علم درکړی اتولا کاکا اصلا داسې دی چې دا ستاسې زړونه چې دي
دا الله پاک اصلاح کړي دی او په دې کې د دین مینه اچولې. یعنې زموږ خبرې د الله او د رسول خبرو انتقال دی، بل څه ځان پکې نه وایو. ستاسو زړونو کې الله پاک دغه مینه محبت د دین اچولی چې دا خبرې د باندې ښې لګېږي. نو دا اصلا ستاسو زړونه د دې جوګه دی او د دې وړ دی چې الله پاک په دغه رحمت کړی او دغه دین مینه پکې زیاته شوې ده. الله پاک دا قبول کړي. الله پوهېږي اوس امرونه چې دا دواړه کراچۍ مې دي د غریبۍ چې دا ورکې وی که نه خفه کېدلم، خو چې دې ویل دا لاړ، خو دې ته مې څه ویلی نه شو. مال خیر که بیا هم نصیب و ژوند باقي و. د ابراهیمي صاحب ویل ویل عطا الله کاکا باندې همداسې ناڅاپه ورځو چې لګې دا خارجیانو خبره دا تا سره دومره مینه لري، ما ته تر 100 واره زیات ویل شي. یو حسام صاحب وګورم تا سره مینه دې سره نه لرم. مزم در باندې ګران یم نه یې ګران. دا سیمونه دا اصلا دا سیده خوي په قیامت کې به ځینې خلک چې قیامت کې دغه جنتیان ننوځي ګوري چې پیغمبران او شهیدان دا خلک چې ګوري، ځینې خلک به په منبر ناستي ټول به حیراني دوی به له نوره جوړ شوی منبر یې ورته غور دی ډېر داسې لوړ مقام به یې لوکس ځای کې به ناستي او نور نه به جوړي. د پیغمبران او شهیدان په خپل منځ کې وایي د خلکو کې کوم مقام دی چې داسې خاص مقام ورکړل شوی دی. څه کړي دي نو ورته وویل شي چې د المتحبون فی الله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې المتحبون فی جلال لهم منابر من نور یغبطهم النبیون والشهداء، وایي چې په قیامت کې به دغه ځینې کسان چې پیغمبرانو دغه به ورڅخه غبطه کوي. غبطه دی کاشکې زما هم دغه مقام که نه. نو دا څوک دی؟ وایي دغه کسان د الله په خاطر خپل منزلو کې مینه کوله. زموږ او ستاسې په منځ کې مینه لله فی الله ده. الله دې دا قبول کړي. او په بل حدیث شریف کې راځي چې د قیامت کې به د عرش تر سیوري لاندې وډله خلک یو په هغه کسان دي چې د الله دپاره سره نږدې کېږي، د الله دپاره مینه کوي، د الله دپاره سره جدا کېږي. نو الله پاک دې موږ او تاسې د دې مستحق کړي. الله دې زموږ او ستاسې مینه قبول کړي او جنت مو دې ځای کړي. الله پاک الله مهربانه دی. الله خپله وایي ما نه وغواړه څه غواړې چې زه او ته په همدغه یو خوله لګیا چې الله جنت راکړه خو راکړي انشاءالله. بېشکه عطا الله کاکا ما د وخت هم درته وویله ده ته عجیبه خدای صبر ورکړی. زه کله کله دلته راشم ما ته نصیحت وایي برنامې کتلي دي، ما ستا برنامو ته ډېر زیات ما ته نصیحت وکړه، ما ته خبرې وکړه. د ده ډېرې ښې دیني خبرې زده دي، ډېرې خوږې خوږې خبرې کوي. هر واره چې زه راځم حسام صاحب خو ډېرو ځوانانو ته ویډیوګانې جوړې کړي دي. نن به دې نه غوښتنه وکړو چې ځوانانو ته یو پیغام ورکړي. په داسې حال کې چې لاس پښې هېڅ شی هم کار نه کړي، د ځوانانو ته یو پیغام. بس زما همدغه پیغام دی ټول ځوانانو ته زده کړه وکړئ، خصوصا دیني زده کړه ډېره زیاته وکړئ. په دې چې یو ځای ته ورسېږئ ستاسو نه بل مسلمان ته خیر ورسېږي. په دیني زده کړه کې خامخا خیر. هغه ځوانان چې د ژوند نه ناامیده دي هغې ته ما خو ویل دا ناامیدي شیطان وسوسه چې انسان کې کنه الله تعالی بنده د ناامیدي دپاره نه دی را پیدا کړی. کوم شی کوم مقام چې بنده الله دپاره تعیین کړی که هغه مقام نه دا بنده په زده کړې په علم باندې ځان خبر کړي نو دا به په ژوند کې هم ناامیدي نه کوي. خو چې انسان زده کړه ورلي علم ولري، اوس عبیدالله وسام ورور ته وګوره دا ماشاءالله زموږ نه تر ډېره په دین خبر دی. د شیان دي موتا پې نه پوهېږو دا پې پوهېږي په ډېرې ناویلو پوهېږي که نه. نو چې دا هغه ځي ته فکر وکړي دا به ناامیده شي، ناامیده کېږي هېڅکله نه. او چې زده کړه نه کوي تنبلي کوي دا شیطان سړي کې وسوسه پیدا کوي چې هله همدغه دنیا ولاړه تېره شوه نه دا زما ستا دپاره نه دی. بس الله تعالی دې موږ او تاسو په هغې دنیا کې په جنت کې سره یو ځای کړي، په هغو جنت کې چې د رسول الله مبارک همسایګان وو او ته هم پکې جوړ و روغ وې او د موږ څنګ کې ناست یې او موږ هم جوړ وو. خدای خبر په موږ به څه حالت راځي، خدای خبر په موږ په کوم حالت کې مرو. خو دغه شیان چې په انسان باندې حتی د یو ویښته په اندازه په مشکلاتو کې ورګر کېږي، الله تعالی په مقابل کې ګناهونه ورته بخي. او دا دنیا د تکلیفونو دنیا ده، دا دنیا د غمونو دنیا ده. خدای پاک په هغې دنیا کې تا ته اجر او ثواب درکړي. حکمت دی کې بل هم دی که زه په دې حال نه وای که نه ته به مې لکه او د دې سره به مې دیدن کله کېدی خو دا نصیب و زه داسې شوم ته ما له دا خبره هغې نه وروسته د دې سره هم دیدن داسې به نورو دوستانه مې د الله رضا یې هغه به مو انشاءالله. عطا الله کاکا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کوم مریضي په انسان باندې راځي د هغې په بدل کې الله پاک له دغه انسان نه ګناه راځي. آن وایي چې یو دانه خزله په پښه کې دننه کېږي د دې په بدل کې الله پاک اجر ورکړي انسان ته. او بل ناامیدي د کافرانو کار دی، مسلمان نه ناامیده کېږي. الله په قرآن کریم کې فرمایي چې ولا تیأسوا من روح الله، د الله له رحمته مه ناامیده کېږئ. ولا ییأسوا من روح الله الا القوم الکافرون، نه ناامیده کېږي د الله له رحمته مګر هغه څوک چې کافر دي. موږ الحمدلله مسلمانان یو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دفعه د ونې لاندې پروت و، دمې کړې وه چې راپاڅېدو نو چا ورته وویل چې موږ به تا ته یو بوریا غوندې دغه جوړ کړو، یو ښایسته منظم ځای به درته جوړ کړو چې ستا
دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک راغلی وو داسې ویده و کوم صحابي ولید عمر رضی الله عنه غالبا ول مخ باندې د بوریا دغه چاپ و څه باندې چې ویده و نو چې کله راپاسېدو بیا صحابه ورته ویل چې موږ به تا ته یو ښه تخت جوړ کړو ځکه خو ته خو د دولت رئیس مې مشر مې د هغه مې پیغمبره مې ویل چې انا زما مثال داسې دی لکه یو مسافر چې د یوې ونې لاندې دمه وکړي یو راحت وکړي بیا لاړ شي پرېږدي نو دا دنیا همدغه د ونې لاندې څو شېبې دمه ده نور څه پکې نشته نو الله دې موږ تاسو ته جان سردار چې موږ د دنیا ته د ونې سوري دمه ویل نو موتا به د دنیا پسې څه امید نه تړو انسان په ژوند کې نا امیده کېږي امام د دنیا پس وخت ډېر زر زر ارمانونه پکې پوره شي الله تعالی حکومت ته زښت زیات ویلي الحمدلله حسام صاحب ورته راغلو دوستانو زه به دې دواړه پرېږدم مجلس به وکړي زه درنه ځم ځکه ما ځای ستې پکې نشته زه لاړم او راځئ چې دیو د بل سره په مینه ژوند وکړو مسکا خوره کړو نفرتونه دې ورک شي دیو د بل سره مینه وکړو دا دنیا د نفرت لپاره کمه ده راځئ پکې مینه وکړو چې عطاالله کاکا په خپلو پښو روان شي بېشکه دا عطاالله کاکا اسناد ما پاکستان ته یوړل پاکستان کوم چې یوړل بیا ډاکټرانو داسې ویل چې د ډېر خطرناک عملیات کوي یا به جوړېږي یا به ورسره دا دی چې زه په دې حالت باندې رضا یم او دومره صبر چې خدای دته ورکړی والله یعنې ما داسې کسان کتلي میلیاردران دي خو خوشحالي پکې نشته یعنې دته خدای پکې یو شی ورکړي دلته چې ورشي راشي ډاکټر صاحب د دواخانه دغه وکړي چای راوړي مجلس وي دا د ټولو منطقي خلک یې درسره وي ځکه زیات ساعت مې ورسره تېر وي تاسو دواړه ماته یوه غېږه راکړئ زه ځم تاسو مجلس وکړئ صحیح ده خدای په امان راټول کړه په یووالي اتحاد افغانستان خوښه یو خوشحاله یو باندې ښاد افغانستان خوښه یو خوشحاله یو دوستانو دا داسې یوه دنیا ده چې د ټولو انسانانو پکې امیدونه پوره کېږي د ټولو انسانانو پکې ارمانونه پوره کېږي خدای دې زموږ تاسو ارمانونه هم پوره کړي د دې مسکا پر موږ حق وه پرېږده چې دې مجلس وکړي زه ته نه لاړم سلام علیکم ورداګه که خدای کړل